سلامونه جوړ تازه ستړي مشئ وخت مو پخیر په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ د همیشه بهار یوټیوب چینل ډیرو درنو او خوږو لیدونکو کانت الله باور یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم درنو خوږو لیدونکو ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد ښار کې یو او راغلی یو د چپرهار زړې هډې ته نو سهار دی تقریبا د سهار 10 بجې دي او د معمول سره سم زموږ زیاتره هیوادوال بیرته خپلو روزمره کارونو ته راستنیږي او د وظیفو والا ملګري او دوستان او زموږ هیوادوال اکثره خپلو وظیفو ته راګرځي او د وظیفو لپاره خپلو کارونو پسې ځي نو ماشاءالله تاسو ګورئ چې د ژمي موسم دی نو دغلته په جلال آباد ښار کې د ژمي د موسم په راتګ سره ګڼه ګوڼه او ازدحام سخت زیاتیږي ځکه زموږ هیوادوال چې په کابل کې اوسیږي هغوی هم ننګرهار ته راځي تر څو ژمی دلته یو څه ګرم تیر کړي نو تاسو به ګڼه ګوڼه ګورئ چې ماشاءالله په جلال آباد ښار کې خو ګڼه ګوڼه د ژمي موسم کې څو چنده زیاتیږي په نسبت د اوړي باندې تر څنګ رکشې به هم تاسو ته ښکاري چې ماشاءالله دلته رکشې سخت زیاتې دي نو اکثره خلک چې دی جلال آباد ته د رکشو ښار هم وایي ځکه دلته دغه هندي رکشې یا زیړې رکشې سخت زیاتې دي چې ماشاءالله ټول ښار ته یې ښکلا هم ورکړې ده نو راسره اوسئ موږ سره به د دغې چوک څخه څو ښکلي او په زړه پورې انځورونه هم ووینئ دلته به له هیوادوالو سره خبرې اترې هم ولرو چې د هغوی کار روزګار څنګه روان دی تر څنګه ژمی پرې څنګه تېرېږي نو باید به له همدې ساحې څخه وکړو دغه نو د چپرهار د زړې هډې هغه منځنی یا مرکزي چوک دی دې خوا چې کوم سړک لاړ شوی چې تاسو په انځور کې ښکاري د چوک تالاشۍ ساحه ده دې طرف ته ښي لاس ته یو سړک تللی دی کابل هډې پر لور غځېدلی دی تر څنګ د جویا پر لور غځېدلی دی نو دلته هم د رکشو هډه ده او دلته زموږ هیوادوال چې غواړي د کابل هډې پر لور لاړ شي دلته په رکشو کې کیني او بیا مستقیما هلته ځي د پاسه خوا نه چې کوم سړک راغلی دی دا نو د چپلهار ولسوالۍ څخه ننګرهار ښار ته چې دی راغلی دی زموږ هیوادوال چې په چپرهار ولسوالۍ کې اوسیږي تر څنګ یې په فارم هډه کې اوسیږي او په نارنج باغ کې اوسیږي نو دوی په دې لاره باندې مستقیما جلال آباد ښار ته داخلیږي او په دې لاره بیا کولی شي چې بیرته ستانه شي خپلو کورونو ته نو راسره اوسئ انشاءالله دلته به له موږ سره انځورونه هم ووینئ هیوادوالو سره به خبرې اترې ولرو چې د دوی ژوند او روزمره چارې څنګه روانې دي یوه ضروري یادونه چې باید زه بیا هم وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه د خپل اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ بیا هم ستړي مشئ درنو لیدونکو لکه څرنګه مې چې مخکې یادونه وکړه چپرهار زړه هډه کې یو دلته دا رکشاوان ماما ولاړو او دلته فکر کوم ولاړ دی د سورلۍ لپاره تر څو سورلۍ وچلې د سره خبرې اترې کوم ماشاءالله د ژمي د موسم په راتګ سره دوی کار روزګارونه څنګه دي او دا به هم راته ووایي چې کوم لین دلته چلوي وروره سلام ستړی مشي په خیر وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړې خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کور ودان که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژنئ شیرعلي محترم وروره شیرعلي استاد څنګه یې شکر دی وروره الله رحم شپه ښه ده که ورځ بس دواړه ښه دي وروره ژمي سره سال دی بس شکر دی ګزاره کېږي ورسره وروره نا یخ دې کېږي که نه یخ خو یې ولې نه یي کورم کامه کې دی او سهار کې راځو لږ یخ یي او مطلب ته روزانه په همدې رکشه باندې چې د کامې نه ننګرهار ته راځئ او روزانه زه راځم ننګرهار ته اوس فکر کوم دلته ولاړې که نه ته کوم لین چلې که نه خاص هغه غوړ کسانو لپاره چې سپیشلي هغوی ته ولاړې لین خو نه چلو وروره لین خو نشته بس دلته ولاړې بس راځو بس یا 150 والا 50 والا سپیشل لکه سیتامې ته یو جیته بل جیته بس دلته وړو وروره تاسو لپاره چې اکثره ګټور څه شی لین ښیي که نه دغه سپیشلي ښیي لین هم ښه او سپیشل به په دې ښیي لین خو څه دی وروره ګوله ولاړ به یې چغې به وښې 4 نفره به پیدا کې او هم هغې خوا نه که دې خوا نه ویسې هغې خوا نه به بېرته تش را روانې
او سپیشل په دې خیس یو سپیشل ویس هلته یو 10 دقیقې ودرې الله مهربانه یو سپیشل وړیا بل پیدا کړي. بېشکه دا هم راته ووایه چې د ورځې په اوږدو کې به 100 روپۍ کار کوي تاسو دې ورځو کې؟ بس وروره دې ورځو کې خو لا څه نشته دی، خو بیا هم شکر دی ګزاره پې کېږي. یو 300-400 پیدا کوو، یو 200 دنده ورکوم مالک ته، رشقه په دنده چلوم، او یو 2-2.5 موږ ته پاتې کېږي. بس شکر دی، شکردار دی الله نه. شکر دی، ډېر مننه، خیر اوسې. او که دا راته ووایي تاسو لپاره کوم موسمونه ډېر ښه چې مثلا سوارلي پکې ښه اوړی ښه که ژمی ښه؟ ولا وروره اوړه خو به په دې لږ ښې ورځې مو اوږدې او کار هم بیا ښه او دواړه ښه راځي. لنډ ورځو کې خو څه نه وي، بس د خلکو تعدي مثلا ناوخته دی او دا دی او هغه دی، زر لاړ شو. اوږدو ورځو کې خو بس لکه خلک راشي زر وروسته به رال شو، یو ګنټه وروسته به لاړ شو. خو اوس خو ورځو کې چې نشته، اوس به هم دا 12 بجې وي. یعنې تر څو چې ځان خوځوئ کامل را رسېږي ننګرهار ته تقریبا 10 بجې خو به وي، 9 بجې وروره بس 8 بجې کامل را روانېږو، 9 بجې دلته را رسېږو. تر څو چې یو پیره نیمه کې 10-11 بجې چې مې ډوډۍ کله بیسو د پل کې بیروبارې بیا خبره 11 ته وځي، خبره 11 ته وځي. او دې خوا خو هم چې رش کې ونخلې بس بیا خو دې ورځ لاړه ده. ډېره مننه، ژوندی اوسې، کور ودان. که کوم پیغام لرې هېوادوالو ته، لیدونکو ته مهرباني؟ پیغام بس پیغام ځوانانو ته شعر بیت چې ټپرې زده راته ووایي. یاره وروره څه مې هم نه دي زده. مننه، ژوندی اوسې. صحیح شو، آباد اوسې. شعر مې خو مې زده نه دی، نو زه به ستا ته څه یم، څه خدمت یې وروره. څنګه ته راغلم دلته چې ګورم په ګاډي باندې چې دی بوټان خرڅوي، نو د ژمي موسم دی، نو معمول سره سم دغه شیان ډېر زیات ښه بازار لري په نسبت د نورو شیانو، ځکه هوا سړه ده او زموږ هېوادوال اکثره کوشش کوي تر څو دغه شیان واخلي. نو د سره هم خبرې اترې کوم چې کوم ځای اوسېدونکی دی او د ژمي د موسم سره دوی د کاروبارونه څنګه دي. وروره سلام، ستړی مه شې، په خیر؟ وعلیکم سلام استاد، ښه جوړې کراري یې؟ ډېره مننه، ژوندی اوسې. ته ښه انشاءالله په خیر یې؟ کراري امن دی، تاسو ښه؟ ډېره مننه، ژوندی اوسې. که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني؟ نوم مې اشمت ها. اشمت هو. خفه یې که خوشحاله؟ خوشحاله یې. څه غوسه غوندې ښکاري؟ نه غوسه خو نه یي. ما که وږی شوې غرمه ده که نه؟ نه غرمه نه، بس وږي شوي نه یم، ماړی. تاسو غرمه هم 3 بجې؟ اوس مونږ بیا وروسته کوو، مونږ تیار ماړی یم. پیاوري د شپې خورئ؟ نه ورځې خورو. ډېره مننه، ژوندی اوسې. دا راته ووایه چې څومره وخېږي په جلال آباد ښار کې دغه د بوټانو د خرڅولو کار روزګار کوي؟ زما خو یو 8 میاشتې کېږي، 9 میاشتې چې دا خرڅوو. د همدې ځای اوسېدونکی؟ او نه، زه شینوار یم. شینوار یې؟ شینوار یې ماما. څنګه دی بازار، څنګه دی د ورځې به څو جوړه خرڅېږي داسې؟ بازار ښه دی مړه، کله 5 او کله 10 شي، به څو چې برابري ده بس بازار، کله ایم نه او کله ایم او بس دا رقم بازار دی. بس دا خو فکر کوم استعمال بوټان دي که نه ټول که نه؟ او د استعمال دي. تاسو خپل دا څه خیال اخلئ؟ دا مونږ هلته یو دغه دوکاندار دی، هغه نه اخلو، بس په ریډۍ اچوي بیا خرڅوي. نه مطلب تاسو هغه نه بوجې بس اخلئ، دانګي اخلئ، څه خیال کوئ؟ مونږ دانګي اخلو، 80 او 80 په 1.5 سلسو مې هر رقم جوړې دي بس دې کې. دا خو بعضې ملګري داسې وایي که نه چې دغه مکمله بوجې خرڅېږي اخلي په 2000 یا 3000 که نه، چې هر شی ته پکې ووتو همداسې ځینې دا په 100 راکوي او دغه دي په 80 بس. موږ دې کې هر رقم بوټان دي بس 80 او 80 او 100. مطلب دا خو هغه جمپرونه غوندې تر څنګه بیرانو غوندې بوجې نه خرڅېږي جوال؟ نه دا همداسې دانګي خرڅېږي 80 او 80 روپۍ، 100 روپۍ دانه چې راځي. او تاسو دا کوم ځای کې بیا اخلئ؟ شینوارو کې؟ نه مونږ یې پاس د نارنج باد چوک سره. او
مکمل ګودام یې هلته دی. ګودام یې همالته دی. که دا راته ووایې چې د هفتې په جریان کې که نه ستاسو بازارونه اکثره په کومو ورځو کې ډېر ښیي چې مثلا دغه بوټان به کې ډېر خرڅېږي؟ با خالي او پنجشنبه ښیي لږه. خالي او هغه بېله ښیي. بیروبار زیات وي هو. چې خلک کورونو ته ځي او بېرته راځي. بیروبار بیا هلته زیات وي لږه. د ورځې به 500 پاتې کېږي پکې؟ او ښیم شکر دی به ګزاره روانه ده. که نه؟ ډېره مننه، ژوندی اوسې، کور ودان سلامت دی. که خپلو هېوادوالو ته څه پیغام لري یا ورته څه غوښتل لري مهرباني؟ پیغام هم دا دی بس خپل کارونه وکړي، بې ځایه دې مه ګرځي او کاروبار ښه شی دی. ټول هېوادوالو ته زما دا دغه دی. او ته ورته په خپله شینوارۍ ژبه کې څه شی وایي؟ شینواري به همدا شی زموږ دلته ډېر وخت شینوارو ژبه بیخي موږ نه هېره ده. نه شینوارۍ کې ورته یو شی ووایه که نه یو شعر ورته ووایه. شعر نشته راته که ته هم نشته سره؟ نه هېڅ شی هم نشته. بیخي همدا دغه و. شینوارۍ خو ډېر بلا خلک دي ګوره. ډېره مننه بیا هم خیر اوسې. ژوندی اوسې. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو، د یو بل روډ څنګ ته راغلم. تاسو ګورئ چې دا هم دلته دغه بوټان خرڅوي په دې لاسګاډي باندې. نو ده سره غږېږم چې دوی روزګار څنګه روان دی او د ورځې څو ډوله بوټان دا خرڅوي. وروره سلام، ستړی به شي په خیر. خیر مننه ورته تاسو ته سلام وي او ستاسو همکارانو ته ټولو ته ګران دوستانو ته. علیکم سلام، ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. که نوم دې راته واخلئ تر څو زموږ لیدونکي دې نوم مې صدیق الله دی، د رینو ولسوالۍ یم، اوسېږم په ننګرهار کې. صدیق الله جانه، څنګه یې ژمي سره چال دی؟ والله شکر دی، ښه روان دی. ساړه خو به دې نه کېږي ډېره؟ نه والله اوس ښه دی، هوا اوس ښه دی، خو خدای دې باران وکړي چې لږ هوا ماته شي. تا خو ماشاءالله ځان نسه برابر کړی که وړی شي. بس زه همداسې ګرم یم. ورزشکار خو به نه یې؟ ورزشکار خو به نه یم، خپله تمرین کوم د ګران اغا استاد سره یم، بوکس استاد هغه سره. شپږم کال دی خپله تمرین. کوم ځوانان چې تمرین کوي که نه اکثر د هغو یخ نه کېږي ځکه هغو ځان ډېر خوله کړی. داسې دی چې زه چې سهار له پاڅېږم د مخابراتو چوک نه ونیسم پاڅې په بارآباد باندې په درونټې وځم، زه هر سهار تمرین کوم، منډه وایي، منډه وم 1 کیلومتر 2 کیلومتر خپله مزل کوم خپل صحت لپاره. نو دغه کاروبار دی وروره بس لګیا یو. ژوندی اوسې. که دا راته ووایې چې څنګه دي ستاسو مشتریان څنګه دي، بازارونه څنګه دي د بوټانو؟ اوس خو ماشاءالله ژمی دی او ورځ هوا چې دا ورځ تر بلې په سړېدو ده، مشتریان څنګه دي؟ والله شکر دی، ښه دی، کار ښه روان دی. خو بعضې زموږ مسلمانان وروڼه چې دي بعضې پیسې لري بعضې نه لري، په هغه سره هم ګزاره هم کوو او مال هم شکر دی وځي. لکه د هفتې په جریان کې به که نه څو جوړه خرڅېږي دغه بوټان؟ هفتې په حساب باندې، والله هفتې په حساب باندې چې دی چې ورځې ونیسه چې 15 جوړه 6 جوړه، یعنې هفتې ونیسه داسې ونیسه 60 جوړې 15 جوړې داسې خرڅېږي. او زه چې دی بیا د مال د هلکانو ته زه خپله عمده ورکوم، ما خپله د ویش نه راوړی. مطلب چې کوم کسان کار کوي ته ټول ته مال ته خپله ورکوي؟ هو زه ورکوم. دا راته ووایه چې تاسو دغه د ویش نه راوړئ که نه حساب څه خل دی هلته؟ هلته تاسو بوجۍ بس اخلی که دانګي اخلی؟ زه چې هغې ځای نه مال راوړم ما ته دا تمامېږي یو جوړه بوټ چې دی په 25 روپۍ، بیا زه چې دیو خلکو ته ورکوم په 80-90 روپۍ، او نور چې دیو خرڅوي نور خپل هغه باندې خرڅوي که نه ریټ ستا پکې ګټه زیاته نه ده؟ یاره مصرف یې راځي؟ مصرف حسابوه که نه، د ویش نه راوړه تر ننګرهاره دا مصرف، دا خوراک، دا اتاق نیول، دا ټول مصرف به حسابې، یعنې موږ ته جوړه کې 10 روپۍ هم نه پاتې کېږي، خو دا 15 چې پاتې شي موږ ته شکر دی، دا ډېره ده. اکثره هېوادوال زموږ وایي که نه دا کباړ ورته لږ سپک غوندې ښکاري که نه، خو زه وایم چې نه، په کباړ کې چې کوم بوټ پیدا کېږي هغه په دوکان کې نه میلاوېږي. څنګه د کباړ نوم چې بد دی وروره دا همداسې وباسي، که نه دا چې کوم دکانداران خرڅوي دغه مال چې دی مثال
زه دا بوټه خلم په دکان کې ما ته په 400 300 نه کم نه راکوي دلته خرڅو دی خرڅوي په 1.5 سل روپۍ زه چې ورکوم شپېته اویا اتیا ورکوم نو داسې وایي چې د دې نوم باید په دې چې ریړه کې لګېدلی دی که نه دې غوندې ښه بوټه هېڅ چېرته نشته خو زموږ هېوادوال په دې شي باندې بعضې پوهېږي بعضې نه پوهېږي ارزانه چې کوم شی ورکړي هغه وایي چې ولا دا خرابه ده او چې دکان کې لږ پاک غوندې ښکاري هغه واخلي یو جمعه هم کار نه کوي او موږ چې ګورو ماشاءالله د اکثره چې دی که نه پکې دغه پیدا کېږي سکس ډېر زبردست سکس راځي کباړ کې آی 6 داسې دی چې ما سره خپله هم شته په ګودام کې ما راوړي دي ما ته جوړه راغلی ته په 110 روپۍ ښار کې خرڅوي په 1400 2000 او زه یې ورکوم 110 روپۍ دیو خرڅوي په 300 400 مراد خو همدونه یي که نه بالکل بالکل ډېره مننه ژوندی آی 6 اخلي که چېرې اخلي کوم یو جوړه د خوښه ولاس کې ده تا نه زیاته نه ده سلامت اوسه ډېره مننه ورودان که په وروستیو کې هېوادوالو ته کوم پیغام لري ځوانانو ته مهرباني ټولو هېوادوالو ته وروره دا پیغام دی چې هر شي نه د اول ځان وساتي دویمه د مور او پلار احترام وکړي بل هر سړی خپل کار روزګار د ځان ته جوړ کړي د جنګ او جدل نه د ځان وساتي او ټولو هېوادوالو ته مې دا پیغام دی چې خپل ځان اصلاح کړي ډېره مننه خیر اوسئ سلام علیکم هم ستړي مشئ درنو لیدونکو همدغې هډه کې یو او د یو بل ورور څنګ ته راغلو دا دلته تاسو ګورئ چې افغانۍ مالټې چې ماشاءالله د افغانستان او بیا د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ تازه تولید دی دلته یې خرڅوي نو د سره غږېږم چې د ژمي د موسم په راتګ سره د دوی کار روزګار څنګه روان دی او مالټې دوی دلته په څو خرڅوي په باغونو کې خو تاسو قیمتونه له موږ سره لیدلی وو او خبر شوي وو چې هلته تقریبا من په 300 او 400 افغانۍ دي نو دوی سره خبرې اترې کوو چې د دوی نرخونه دلته څنګه دي او تر څنګ د ورځې په جریان کې څو چارکه خرڅوي دوی دلته وروره سلام ستړی مه شي په خیر راغلی وعلیکم السلام خیر اوسئ وروره په خیر راغلی خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه څنګه انشاءالله ښه په خیر یې شکر الحمدلله تاسو ښه خپله ښه یاست ډېره مننه څنګه ژمي سره ولا ښه اوس تېرېږي استاده داسې معلومیږي چې یخ د بیخي نه کېږي ولا نشته نو لمر د پوه شي کله هوا ښه کله نه ډېره مننه که نوم دې راته واخلې تر څو زموږ لیدونکي دې وپېژني نوم مې بابرزی ده بابرزی استاد ښه انشاءالله شکر د خپله ښه دی دا راته ووایه چې د ژمي د موسم په راتګ سره ستاسو کارونه څنګه دي څنګه دي د مالټې خرڅېږي نه خرڅېږي ولا شکر د خرڅېږي استاده دومره نه خرڅېږي خو ښه ده ګزاره روانه ده استاده لکه د ورځې په اوږدو کې به څو منه خرڅېږي ورځې اوږدو کې دا خرڅېږي 10 منه نه 8 منه خرڅېږي ماشاءالله بیا خو زیات خرڅېږي که نه او دومره خرڅېږي دا راته ووایه ښه موږ مخکې دا خبره وکړه که نه چې هلته خو تقریبا نرخونه 300 400 افغانۍ وه تاسو دلته په څو خرڅوئ تاسو څو راځي دلته استاده دا موږ راوړو بټي کوټ نه دا من 400 روپۍ موږ ته راکوي دلته موږ من خرڅوو 480 450 پورې خرڅوو
یو څه جګمري ده سکالې سکال ولا استاد لګران دي دا باغونه فصل نه کوي کنه همدې خاطر هلته اکثره باغوانانو مې ویلي که نه چې سږ کال چې دی دا باغونه چې دی وایي بارانونو وهل خرابه شو ځکه حاصلات کم دي ځکه ګرانې دي وایي همدا علت دی او همدې علت دی استاد او مخکې به دغه مالټې چې دی که نه په افغانستان کې نه وې که نه د نورو هېوادونو به راتلې اوس الحمدلله افغانستان کې دغه پراخه کېږي او دغه حاصلات چې تاسو ګورئ خپل او تاسو خپل هم د خرڅوئ ته څومره خوشحاله یې په دې کار سره چې د افغانستان خپل حاصل دغلته خرڅوئ ولا استاد زه خو ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان خپله میوه ده او دلته خرڅوي موږ خپله ځکه چې د بل ځای میوه بیا بیخي دنه هم ګران خرڅېده استاد لکه همدغه مالټې چې مخکې راتلې پاکستان نه تقریبا من به په 600 افغانۍ چارک 200 یو سراتی یو نیم سل لګوي مخکې به وي. او مخکې د سواتۍ مالټې به چې راتلې اوس هم شته دی دا پیټۍ 1500 روپۍ د چارک 200 روپۍ خرڅوي 1200 او سواتۍ شته نه هغې کوم کمال دی که څنګه هغه والا استاد اوس نه دي را شروع شوي خو دا یو پیړۍ د دکانداران راوړي خرڅور دي په څوک یې غواړي پوه شي پوښتنه کوي وړي ته څه فکر کوې ستا خو ماشاءالله دې کار کې که نه تجربه زیاته ده که نه چې دا به خوږي که پاکستاني به خوږي والا استاد خوږي خو پاکستاني دي ځکه چې هغه اوس په دې موسم کې اوس هم دا هم خوږي دي خو دا اوس نه فصل دا چې را ډېر شي بیا بیخي خوږوالی پیدا کوي یو کاربل دی که نه زیاتره ملګري وایي که نه او لیدونکي هم شاید حال دی وایي چې هغې ته کاربیټ ورکوي ځکه خوږېږي وایي ورا استاد اوس خو کاربیټ نه ورکول کېږي چې را ډېر شي بیا کاربیټ ورکوي ځکه چې اوس نوې میوه ده تازه را شروع کېږي اوس هغه هم دومره نه ده را شروع شوې لږه لږه را شروع شوې ډېره مننه او خدای راته ووایي چې څومره وخت کېږي په دې چپلۍ راډه کې دا دکانداري کوي ته والا استاد زه خو زما دا کال برابرېږي زه د دکانداري کوم نوی راغلی نوی راغلی نو مخکې څه کول مخکې مې خیاطي کوله خیاطي استاد یې نو او استاد یم شکر الحمدلله که د اختر ورځې کې چې دی خیاطي کوي نو او اختر ورځې کې خیاطي ماشاءالله ماشاءالله ډېره مننه خوشحاله اوسئ که څه پیغام لرئ څه غوښتل لرئ خپلو هېوادوالو ته لیدونکو ته مهرباني خیر څه پیغام نشته هېڅ شعر بیت ټپه ولا پیغام نه لرم ډېره مننه ژوندی اوسئ ډېره مننه درنو لیدونکو چې تاسو موږ سره دغه خپرونه د پیل څخه تر پایه پورې ولیده دغه ونو په ننګرهار ښار جلال آباد کې د چپرهار زره هډه چې دلته هم ماشاءالله ډېر زیات بیروبار دی او زموږ ګڼ شمېر هېوادوال دغلته په مختلفو کارونو بوخت دي یوه ضروري یادونه چې بیا هم زه باید وکړم چې اوس تاسو کولی شئ د نړۍ په مختلفو هېوادونو کې د همیشه بهار امازون اکاونټ څخه خپل د اړتیا وړ توکي هم ترلاسه کړئ نو که چېرته مو هم دغه خپرونه خوښه شوې وي حتما د خپلو نورو ملګرو سره شریکه کړئ تر یو بلې خپرونې پورې چې بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ تر بیا لیدو ښې چارې پاک الله مو مل شه